حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس زما په سنت او عمل کوي په داسې زمانه کې چې زما په امت کې فساد پیدا شوی وي، یعنی رسومات او بدعات عام شوی وي، نو دته به د سلو شهیدانو ثواب ملاویږي. په اسانو الفاظو کې مطلب دا دی چې څوک یو سنت را ژوندي کی نو الله رب العزت ورته د سلو شهیدانو ثواب ورکوي. حضرت تانوی رحمه الله فرمایي چې مسلمانانو له پکار ده چې د داسې عمده عمل نه فایده واخلي، ځکه چې په دې باندې ډیر زیات ثواب حاصلېږي، یعنی د سلو شهیدانو ثواب ورته ملاویږي. ځکه چې په دې زمانه کې سخت مخالفت د سنتو کیږي، پس دغه ثواب ضرور حاصلول پکار دي. مخالفت داسې لکه څنګه چې زمونږ په ودونو کې سنت طریقه خلکو پرېښودلې ده او هغه بدعات او رسوماتو ته لاس کړي دي چې کم باندې الله هم خفه کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هم خفه کیږي. نو عزتمندو په دغه زمانه کې یو سنت ژوندي کی، یعنی په سنت طریقه باندې واده وکي، نو الله رب العزت ورته د سلو شهیدانو ثواب ورکوي. دغه شانتي نن سبا ډیر زیات سنتونه دي چې خلکو پرې خودلې چې په هغه کې یو ډیره زیاته عام ده چې هغه خلکو کې نن سبا عزتمندو ډیر سنت داسې چې د هغه مخالفت کیږي. یعنی نن سبا یو ډیره زیاته عامه ده چې هغه خلک اړو عیب ګڼي او په هغه باندې وعیدونه هم راغلي دي. هغه دا چې خلکو گیټې پټې کړې وي په پنسو کې، حالانکه دا د سنتو خلاف هم ده او په دې باندې عذاب هم به د قیامت پر ورځ ورته ملاويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار، یعنی کوم حصہ چې د گیټو پټوي په پنسو کې هغه په جهنم کې سوځي. نو موږ ته پکار ده چې دا گیټې راښکاره کو، دې سره به یو سنت هم را ژوندي شي. الله رب العزت نه امید دی چې د سلو شهیدانو ثواب به په هم حاصلېږي او د قیامت په ورځ به د عذاب نه هم په خلاصي ملاويږي. عزتمندو موږ په خپلم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت معلوماتو کو د علماء سره کینو او هغه طریقې په خپل ځان کې مراولو او نور ته هم ترغیب وچلو.